د خراسان رضوي والي نن د یوه پلاوي په مشرۍ هرات ولایت ته سفر کړی دی. د هرات د والي ویان د دغه ایراني پلاوي د سفر موخه د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې، د اسلام قلعه د غارون په لار کې د لا ډېرو اسانتیاو رامنځته کېدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو هوکړو ارزونه یادوي. یوناما د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي رژیم هوایي بریدونو ته په غبرګون کې د ملکیانو د ساتنې او دوی ته د زیان رسولو څخه د مخنیوي په موخه نړیوالو قوانینو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال ترکیې ته ولاړ. د عامې روغتیا وزارت د عبدالولي حقانی د سفر موخه د نویو روغتیايي تجربو ترلاسه کول، له علمي مرکزونو څخه لیدنه او د ترکیې له روغتیايي مسؤلینو سره کتنه یاده کړې ده. د خوړو نړیوالې برنامې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر پراخېدو ټینګار کړی دی. دغه بنسټ وایي چې د ژمي را رسېدو ته په پام سره په افغانستان کې اړتیاوې همداراز په زیاتېدو دي. د روسیې ولسمشر په یو رسمي سفر د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ولاړ. د کرملین ماڼۍ اعلان وکړ چې ولادمیر پوتین به د قرغیزستان له ولسمشر سره وګوري او دواړه لوري به د دوه اړخیزو اړیکو او په ګڼو برخو کې د ستراتیژیک ګډون د لا پراختیا په اړه خبرې وکړي.